بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې د موقت حکومت ایجاد یو کاذب خیال دی. د ولسمشر سلاکار او د جمهوریت ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو رئیس وحید عمر ویلي یو کاذب او تش ذهنیت رامنځته شوی چې د یوې معاملې په نتیجه کې موقت حکومت جوړیږي او هر څوک غواړي چې خپل ځای پکې وټاکي. نوموړي زیاته کړې همدغه کسان چې په موقت حکومت کې د خپل ځای مشخصولو هڅه کوي پر اوسني حکومت انتقاد کوي. یک ذهنیت کاذب و واهی به وجود آمده که گویا یک معامله میشه، باز یک حکومت موقت به وجود میآید و هر کس میخواهد جایگاه خود را او تعیین کنه و هر کسی که میخواهد جایگاه خود را او تعیین کنه بر حکومت اعتراضش بر حکومت است. نه، حکومت موقت سراب است. بازگشت به گذشته، برگشت به گذشته یک خیال واهی است. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي د موقت حکومت ایجاد به افغانستان له څیزې شاته یوسي او حکومت به هیڅکله دا بد خوب رښتیا کېدلو ته پرېنږدي. یگانه راه بقای ما به عنوان یک نظام، به عنوان یک مردم، به عنوان یک کشور در تداوم کاری است که 19 سال پیش شروع کردیم. اگر یک بار دیگه انقطاع را به وجود آوردیم 19 سال چی که 40 سال به عقب میریم. باز مسئولیتش هیچ کس گرفته نمیتونه. تیر کال د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په افغانستان کې د موقت حکومت غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت له سخت غبرګون سره مخ شو او خپل خبرې بیرته واخیسته. په وروستیو کې یو شمېر سیاسیونو هم د موقت حکومت د ایجاد لپاره کمپاین پیل کړی چې په سر کې د حزب اسلامي افغانستان امیر ګلبدین حکمتیار قرار لري. حکمتیار تیره میاشت د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته په سفر کې هم د افغانستان د کشالي یوازینی حل د موقت حکومت جوړول وګڼل. همداراز د پخواني ولسمشر حمید کرزي او شمېر پلویان هم د نوموړي نوم د موقت حکومت د مشرۍ لپاره یادوي. د سیاسي چارو کارپوهان د موقت حکومت ایجاد د هیواد د دښمنانو پلان ګڼي. وایي چې دا د افغانستان د ګاونډیانو د شریرو استخباراتو یوه هیله ده چې د افغانستان پاتې بنسټیزې پروژې بیا له منځه یوړل شي. دوی وایي یو شمېر هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان وسلوال پوځ او هوایي ځواکونه لکه چې اوس د پرمختګ په حال کې دي په خپلو پښو ودرېږي، نو ځکه د خپلو جاسوسانو په خوله د موقت حکومت نغارې ډنګوي. دغه ډول سیاسون په اصل کې د افغانستان د ملي ګټو په خاطر د موقت حکومت غوښتنه نه کوي، بلکې دغه سیاسون د خپلو شخصي ګټو یا د سلف انټرست د خوندیتوب په خاطر د موقت حکومت غوښتنه کوي. دا سیاسون دا کارونه کوي چې دا غوښتنې لري او موقت ادارې ته لابیګري کوي چې هغوی یو ډول سنډته شوي دي، هغوی د سیاست له صحنې نه منزوي شوي دي، نو اوس غواړي چې د دغه انزوا نه یا د دغه حاشیې نه بیرته د سیاست متن ته راشي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو هم لیکلي چې په ټول قوت سره د نظام په ملاتړ به د هغو خلکو او ډلو پر خلاف ودرېږي چې د موقت حکومت غوښتنه کوي. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله هم په اکتوبر میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال ویلي و موقت حکومت د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی.